کهاني په شروعات کې موږ ته یو داسې ادمخور غونته سپی وښی چې دا کس د روډ نه دغه سپی راچوت کړي او اخره کې دی دا سپی جنګي په رنګونو کې نو دا سپی را اخره کې هم دغه خپل مالک پړ کړي ولې چې دی مالک د دې سپی د مړ کولو حکم ورکړی کهاني په شروعات کې یو کس د ګاډي نه راکوز شي اصل کې د په دې روډ باندې یو ډکه غونته سپی لیدلې وي او دی په دې سپی پسې راشي اصل کې و تاسو تخکارې چې د سپو سره محبت کوي خو نه د سپو سره محبت نه کوي دا یو داسې کس وي چې د سپي په رینګ کې جنګي او دا ډېر لالچي انسان دی د قصبې د روټ نه راچوت کې او خپل تیرې تیراولي او د قصبې تیار کې دې تیارې نه بعد د اسپې په رینګ کې جنګي د پیسو د پاره د اسپې د پاره ډېرې زیاتې پیسې هم وګټي د چې کم سپې د روټ نه راچوت کړي وي د اسپې د پاره ډېرې زیاتې پیسې وګټي د خپل سپي نوم بلوټ هډ کې دی ولې چې دا د لپاره ډېرې زیاتې پیسې ګټي په رنګونو کې د لالچ ورسته ورځ نور مزید بڑاویږي د یو سپي سره د په مخه جنګي او د لپاره د سپي ډېرې زیاتې مقابله وګټي ولې چې یو سپي د خپل مالک سره ډېر زیات وفادار خدا انسان وي چې د خپل سپي سره دومره خاص وفادار نه وي اخره کې د یو په ځای بیا د دوه سپو سره خپل سپي پرین کې جنگولو ته پریدي ولې چې خلک بیا د سره سپي نه جنگي دی ډېر زیات طاقتور سپی په اخره کې د دوه سپو په مقابله کې د خپل سپی پریدي او بیا هم د سپی د مقابله وګټي دا مالک ډیر زیات خوشاله شي خو د سپی ډیر زیات زخمی شوی او ډیر زیات خړلې وي د چې خپل سپی حالات ویني د خپل د نوکر ته وایي چې بس ته د سپی جوړ شو د اوس موږ له نور نشي ګټلې د نه د خپل ټکانې ته ولګا یعنی د سپی مړکا دا کس وته وایي چې ټیک تا د راولي یو ټپ ته په هغه ټپ کې د سپیلا شاټ ور کوي چې د شاټ په ذریعہ د سپی ز مړ کما او د سپی چې شاټ وته ورکی خدا سپی په د مالک باندې حمله وکي او د ځان سره طریقې سره بچ کی سپی خپل د بچ کولو د پاره په کس باندې هم حمله وکي او د زخمی کې خو خیر اخره کې د سپی کابو کې او د سپی ډیر زیات وای او زخمی کې د راشي په خپل لاس باندې سټیچر لګای او د مخامخ د غوریدو आवाज راشي یعنی د سپی وسم مړ نوي او د راشي او د کس ډیر پوری به دردی سره مړ کی ولې چې د تاسپې مړ کو بل طرف ته د منګه په گاډي کې یو غلې هغه وخیدا هغه په گاډي باندې ډزې شوی د ډزو مطلب خدا دی چې څوک په ګولې لګیدلې دی دې کې د یو نوم میسی نومې د خپل د ډرایور مرکره چې وی دی را پاسې دی چې وګوري چې زمون د مرکره خو مړ شوی دی بل طرف ته دا ټول زیات خپوي دا یو کس وته وي چې راشه د پیسې خو اسې منګ ډېرې پیسې پټې کړلې چې دا درې ونه نیمه کو او ردی ځنه لاړ شو دې کې دا یو میسی چې کمی دی ډېر زیات غوسه شي او ته ته وي او په چې زمنګ دا کوم غلا ده دا ډېره غټه غلا ده او زمنګ یو مرګره عمرله او په دې ټیم کې زمنګ څوک مدد نشي کولای او در هغه پورې ودلته کې پټ کینو چې څوک پورې د شانتي شوی نه یعنی زمنګ د لپاره حالات نه صحیح شوی په دې کې دا یو خپل مرګره تفونه مکه خو مرګري وته هم دغه او چې موږ تاسو مدد نشو کولای دوراشي په غور سره د بلډینګ ته ګوري تر هغه پورې به موږ په دې بلډینګ کې یو چې سو پورې دا معاملې صحیح شوی نه او ته غوسه شي چې ستاده وجه زمونږ د مرګره مړ شو کو چېرې تا د ډرګ نشه نه کولای نو زمونږ د مرګره بنو مړ ولې چې د په دغه غلا په ټیم کې د یو سٹور ته ننوتای او غلا کوي پاوډر رسان لرا پټای نو په دې کې ته پولیسان را ورسیده هغه د وجه پولیسانو ته د تر رسیدو کې ډېر زیات ټیپ میلاو شي او ردوانه ډزي وکي دا ټول د ډېر زیات غوسه شي چې ستاده به خو پیدا وجه او ستاده نشه د وجه یو ځل منګه هم مرو څوک په مونږ په کولې ولې چې زمونږ دا کار دی داسې خطرناک کار دی په دې کې به یا په کولې لګي او یا په مال پټه اوس په تر هغه پورې مونږ دلته چې سو پورې معاملې نه شانت شوی ډېر زیات خپوي بل طرف ته د څه قابل چور وي چې رته په قابلیت کې سشک نه وي او تل په قلار سبل ځکه کې نوکری مزه هم نه ور کوي بس د کاری چې د خلکو نه پیسې پټول بانکونه لوټ کول او غټ غلاګانې کول بل طرف ته د مرګره دته یو مشوره صلاح ول ورکی کور رورا یو دا کار دی چې ته د خلکو په کېنه باندې سار پاته بجې سي او مازیګر په 15 بجې چټی کېږي یعنی د بل غلامه دا هغه په غلامۍ دا هغه په کېنه په مطابق په کار کوي او بل طرف ته د ګولۍ یعنی ګولۍ چلول کولی داسې یو شی دی چې تا مشته شي او بل مشته شي په دې کار کې پیسې ډېرې زیات دي او په دې کار کې د پولیس او هر ټیم خطر ده یعنی سر ټیم کې هم ته مړ کېدای شي او درېمه دا مشوره چې ته د دې کار کې څومره لاس دی او یعنی څومره غلا دی وکړه او په خاموشۍ سره د دې کار نه اوځي یعنی بیا دې کار ته سلاس وانه چې نه د پولیسو چټ او نه سبل څه ټینشن بای
د دغه نه ښه دا چې ته چې څومره لاس وهلی شې هغه لاس ووهه. بل طرف ته میسي ته پته ولګي چې زموږ ملګری خو کافي ټایم وشو او رانغی. هغه لږ لرې تللی، سره په لاس کې بیګ کې هغه لاکرې ویني، د هغه لاکرو طرف ته راشي چې دا لاکرو ته خو داسې معلومیږي چې دې ته څوک وس راغلی. دته لپاره ډرګس هم میلاو شي او څه دوايانې ورته هم میلاو شي. دی ځان ته ډرګس یو انجکشن انجکټ کي ولې چې دا نشړي. بل طرف ته دته غوراري आवाज راشي. دی چې راشي وګوري مخامخ اپلډوک چې وي هغه کس وجلې وي. دې ځکه رده د مرګري هم راشي. اپلډوک چې کم کس وجلې وي په هغه وخرور خوري په هغه باندې خپل غزاره کوي. ته خپل دې مرګري ته وایي چې په خاموشۍ سره رو شاته راشه. ته خپل مرګري راخې او دغه ځای نه د پوزي او دروازه په دې سپي پسې بند کړي. ولې چې دا یو وته و چې ما خو دې نه مخکې داسې خطرناک سپی نه دی لیدلی چې دی په دروازو باندې ما اټیک کوي. راته ښکاري معامله سیده نه ده. بل طرف ته د دې نشیړي نه بیګ دننه پاتې شوی وي. دی چې وګوري چې زما بیګ خو دننه دی او زه خو د پوډرو نه بغیر غزاره نشم کولی. دی دې دروازې ته واپس ننوځي. په دې کې دته د میسي ووایي چې ستا د غلطۍ د وجې موږ خپل ځان نه وجنو. په قلاره کښېنه. خو دی نه شانت کېږي. ولې چې نشیړي سړی چې وي دا ډېر زیات کمزوری وي. دته د نشې نه علاوه بل څه کار نه وي. دوی چې دا حساب کتاب وګوري چې یار دا شی خو ماته خطرناک ښکاري. طرفدار تو عملګری هم نه وي. او دغه ځای ته چې دوی وګوري د پولیسو یو ګاډی را روان وي. دا ډېر زیات ویریږي. دې پولیسانو ته حکم شوی چې تاسو لاړ شئ دغه ځای چیکینګ وکړئ. د دوی سره یو سپیم وي. دو راشي د بلوډ ډاګ چې کوم وي دی په دې سړی اټیک کوي په دې پولیس. خو دی چې وګوري چې دا پولیس والا د خپل سپي سره ډېره زیاته مینه کوي. دې د وجې دی ورته څه ونه وایي او د پولیسو دا ګاډی را دغه ځای نه لاړ شي. بل طرف ته دو چوبلکسا کیسه راشي چې شکر دی چې پولیس لاړل د دغه ځای نه. دو چې وګوري د ملګري دروازه ټکوي. دو ورته وایي چې غرق شوی یا ته دغه ځای کې شاته کښېنه او ته بار خې. په دې کې دا سپی راشي او په ده باندې اټیک وکړي. تو دې د خپل ملګری راخکړي او تښتېدو په کوشش کې دا ملګری هم ډېر زیات خوږ شي. دی ورته ستنه منه ولګوي او دته ووایي چې غرق شوی ستا د نشې په چکر کې به موږ مرو. دی چې په د یو دیوال باندې د جنکو تصویران یې هغه ګوري چې دی وګوري د دې شاته یو سیکرټ دروازه وي. ته په دې دروازه کې چې دننه راشي چې په ټیبل باندې وګوري ته چې څومره غلا کړی د هغې نه کڼې ډېرې زیاتې پیسې پرتې وي. میسي ډېر زیات حیران شي چې دا خو زموږ د پیسو نه هم زیاتې دي. خو ما ته ښکاري موږ غلط ځای ته راغلي یو. دا چې پیسې د چا دي هغه به راتلو والی. خو د دې نه مخکې چې هغه راشي په دې پیسو باندې لاس صفا کوو او د دې ځای نه ځان وباسو. ولې چې دا پیسې د چا هم دي هغه خطرناک دی. دی په خپل ملګري پسې راشي. هغه د نشې اور ډوز وهلی وي. د دې د وجې هغه مړ وي. میسي چې د خپل ملګری ویني دی ډېر زیات خفه شي او چې دا خو زموږ دویم ملګری هم لاړو. اخر ده دا ولې ځان اور ډوز کو. بل طرف ته دا بل ملګری ډېر زیات خوږ شوی وي. میسي چې دته وګوري دته وایي چې یاره ستا حالات خراب دي. د دې نه مخکې چې په موږ باندې څوک راشي زه چې له دې ځای نه ځان وباسو او دا پیسې کې میسي خپل دې ملګري ته ووایي چې زموږ ګاډی خو خراب دی خو راشه زموږ چې کوم ټایم کې راتلو ما یو وین لیدلی او ما ته ښکاري چې دا وین به د هغه کس یې کوم چې هغه سپي مړ کړی دی. دی سوچ وکړ چې راشه زه به هغه کس نه اچابي راولم. دی د ځان سره یو تیره شی راواخلي. خو دا سپی په ما اټیک کوي نو زه به دا سپی په دې مړ کړم. دته خو کس میلاو شي او د هغه نه چابیانې هم راوالي. خو دغلته د ډېر سپو لاشونه پراته چې هغه ټول د بل ډاګ وجلي وي. میسي ډېر زیات ویریږي او تیره دغه ځای نه وسوي چې راشه خپې وباسه له دې نه مخکې چې دا سپی ما وخوري. دی تې منډه کې بره یو ګاډی وي وین. هغه وین ته تې له پاسه ور وخیږي. ځان تې پټولو کوشش کوي. خو دا سپی چې کوم وي دا ډېر زیات هوښیار وي. دا سپی دی په څه طریقه سره را پیدا کړي. میسي وایي چې وس خو دا سپی ما خوري کو هر څه وي ولې دی خو ما نه پرېږدي. دی تې راشي په یو پیانو کې پټ شي. دا سپي ته د سمایل خو محسوس کېږي خو دا پته ورته نه لګي چې دا کس په دې ټیم کې په کوم ځای کې دی. بل طرف ته د میسي نه یو خوله لاړه شي. هغه د پیانو په تار ولګي. دا پیانو تار आवाज وکړي نو د سپي ته پته ولګي. دی راشي په زوره زوره د پیانو سره ځان جنګي دا پیانو خپه ماته شي. په دې کې میسي کته گزار شي چې اوس خو دا سپی ما خوري او پرېږدي مې نه. په دې کې دی د یېرې بېهوشه شي چې د سترګې کولاو شي چې وګوري دا سپی د پیانو نه لاندې پساو شوی وي. دی چې دا چابیانې مابیانې هر سره راوالي چې اوس د دې ځای نه په څه طریقه ځان وښکلي. په دغه ځای کې دا سپی کورارېږي یعنې چغه وایي چې زما مدد وکړه. میسي نه دا درد نه برداشت کېږي. دی خو ډېر یو ښه انسان وي. دی راشي د دې سپي مدد وکړي چې یا خو به دا سپی وخوري او یا خو به له دې ځای نه په قلاره لاړ شي. دی دا پیانو چوت کې د سپي ته پته ولګي چې دا خو یو ښه انسان دی. دې د وجې دی په میسي باندې اټیک ونه کړي او په قلاره د دغه ځای نه ځان وباسي. میسي په خپل ملګري پسې راشي او دله سهاره ورکړي چې ملګری راجوت کړي او بهر چې کوم ګاډی ولاړ وي د هغې طرف ته راشي او دوی په ګاډي کې کښېني. خو
د ده مخې ته یو ګاډی راشي او ودرېږي، ته ډېر زیات حیران شي. هغه اصل کې د هغه سپي هغه مالک وي. هغه چې خپل بیګ وګوري هغه پوه شي چې دا خو غله دي. هغه ډایرکټ نه یو کې نه بله او په ده باندې ډزې شروع کړي. خو په دې کې د ده یو ملګری چې وي د خپل ملګري بچ کولو دپاره د ده مخې ته راشي. نو د ده ملګری په ګولو ولګي او په دغه ځای کې مړ شي. دی ډایرکټ دننه واپس منډه کوي. ده ته اوس پته ولګي چې دا کس خو ما وژني، ولې چې دې کس پسې ماشین ګن راغستی. په دغه ځای کې یو درې لانچونه دی، د لانچونو لاندې پټ شوی. د دې کس دا مطلب وي چې دی په دې لانچ کې پټ شوی دی. دی ورته یو وړه غونته کهاني وکړي چې زموږ په ګارډن کې به همیشه یو سپی راته، هغه به ګندګي کوله، کله به پارک وکنو، کله به پکې ګن وکړو. زما مور هغه سپي والا مالک ډېر پوه کو چې هلکه دا سپی دې پوه که، خو هغه زما د مور خبره ونه منله. ډېر کمینه کس و. ما څه چلو کو چې زه لاړم، هغه مالک مې وله مړ کو او هغه سپی مې وله د ځان سره بوتو، هغه مې غټ کو، هغه به مې جنګولو. دی په دې لانچ باندې ډزې وکړي چې دی وګوري په هغې کې هم دا هلک نه وي. دا هلک د دغه ځای نه ورمنډه کړي او ځان بلډینګ سر ته راشي چې وګوري بلډینګ په منځ دوه ټوکړې. دی وایي چې اوس خو مرمه، دی خو ما نه پرېږدي. په دې کې دا کس په ده باندې ډز وکړي، دا ګولۍ په دې بیګ هم ولګي او راته په خپمدې لاړ شي، دننه اوبو ته غوځار شي. نو دا پیسې خو چې دا لمدې شي، د دې د وجې دا بیګ ته دننه ښکته لاړ شي. دی د دې اوبو نه راوځي، بهر ځان هغه رینګ هغه ځای ته رسوي. په دې کې دا کس پسې راشي او دی په خېټه باندې وولي او دی په دغه رینګ کې پروت وي. دی ورته ووایي چې زما پیسې د اوسه پورې چا نه دي تښتولي، نو آخر تا څنګه وتښتولي؟ دی چې ته خیال شي دا هغه سپی راغلی دی، خپل دې سپي ته اواز وکړي چې دی خوا راشه. دا سپی په ده پسې په د خپل مالک پسې واپس راشي. دی ده ته ووایي چې زما کار دغه دی سپي جنګول او په ده باندې پیسې ګټل. دا ظالم خپل دا سپی بیا ولي. دی کس ته ښایي چې لکه زه څومره ظالم یم. دا سپی چې دی خپل د نوي مالک ته وګوري او د زوړ مالک ته وګوري، ده ته پته ولګي چې دا ظالم خو به اوس دی وژني او ما به هم بیا وژني. دی به د خپل مالک ورټوپ کړي او د دې مرۍ نه راونیسي او تر هغه پورې نه پرېږدي چې څوک پورې وژلی نه وي. دا مالک یې په 4-5 ډزې هم وکړي، دا سپی هم ډېر زیات زخمي شي په ګولو، خو دی خپل مالک اخره کې دا مرۍ وله ماته کړي. په دغه ځای کې دا سپی کرارېږي، یعنې مړ کېدو ټیم وي. دی راشي په دې سپي باندې لاس راکاږي. دا سپی ډېر خوشحاله شي چې زما مالک زما سره دونه مینه نه ده کړې څومره چې ده وکړه. دې نه بعد دا سین د هلک باندې وښه چې د دې نه مطلب دی بچه وي، مړ شوی نه وي. دې نه بعد د ځان له وړوکی سپی واخلي او هغه د ځان سره ساتي.